احمد رحمه الله بارک راځي هغه په امتحاناتو کې واقع ډېر زیات په مسله د خلق القرآن کې دا قرآن دا مخلوق دی او دا مخلوق نه دی، د الله کلام دی. نو په دې کې امتحان کې واقع ډېر زیات تکلیفونه، اذیتونه، وهل، ټکول دا ورته ورسېدل. په دې ځان لپاره مرګ نه دی وغوښتلی. کله چې هغه مصیبت الله ختم کړو، تکلیف چې الله ختم کړو، نو په دغه شان ته د هغې نه بعد چې دا امتحان راغی چې د وخت باچا به هغې ته پیسې رالېږلې، دنیا به ورته رالېږله. نو دې انسان دنیا ډېره سخته بدې شوه، وایي دنیا دې سره شوه او بیا باچا دا ده که دنیا رالېږي، بیا که باچا څنګه سبا له غلط کار کوي نو بیا د هغې خلاف نه شي کولی، ځکه چې دنیا باندې به ستا سترګې ګټه کړي. نو دوی ویله یره دا کار چې دی هذه اشد من تلک، دا مصیبت اوس د هغې مصیبت نه ډېر غټ دی چې باچا ما ته پیسې رالېږي او باچا ما ځان ته نږدې کوي او باچا ما په دې پیسو باندې ځان ته مایلوي. نو الله دا مصیبت ورته د هغې مسلې د خلقو قربان نه ډېر سخت دی. رب العالمین ته سوال وکړو لو كانت نفسي بيدي لأطلقتها، کچېرته دا زما نفس، کچېرته زما د نفس دا چا زما په لاس کې وي نو ما به دا ستا په دغه شان ما به دا نفس عذاب کړی وي. معنا دا که د روح دا اختیار زما سره وي نو ما به خپل ځان وفات کړی وي، ما به دا روح د ځانه ایستلی وي، ولې هغه ویرې چې اوس په دې سره زما دین خرابېږي، زما تقوا ته نقصان رسېږي. دا جایز خبره ده که چېرته دیني نقصان د وجې نه، د ویرې د وجې نه چې ستا دین په امتحان کې واقع کېږي او هغه امتحان ته بې له ټینګې نه د ځان دپاره جایز خبره ده، مباح ده، دغه نه شرط سړی ځان دپاره مرګ وغواړي.